امروز چی میباشم وقتی که یک فارم واز میکنیم در جریان واز شدن سرچ هم شده متوجه است دی فارم واز کول سره سرچ هم میشه خب اول یک فارم EMP رایت کلیک این رقم ترتیب میتم خب در سنتر مات شو نو باشه سایزیبل ریکارد کنم باشه اجازه خیلی باشه خب یو سو ریکارد بدی که ثبت کنم 2014 منیجر کریم 2014 کرام 2014 وسیم 2014 داخل جمال 2 صافی درویش 2010 جبل خب یک فارم شد این فارم بخاطر چی که دیتا دمی استور میشه صحیح است مگر وقتی که ما این سرچ میکنم چطور باید باشه از هر چی گپ مهم است که شما باید بفهم که یک پروگرام چی قسم جور شد شما میبینید امی بیلدینگ ها جور میشه مثلا یک خانه جور میشه در زمین در سر زمین یک خانه جور میشه و نقشه اینجا بیشتر رول داره باید خوب نقشه باشه اینطور نیست که همینطور پیش کنه خوب نقشه چی هست حالی در دیتابیس یک گپ مهم است که اینطور نیست که این فارم است در این فارم شما سرچینگم بکنید در شما ریپورتم جور کنید در شما فانکشنم کار کنید در شما ریکاردم انتر کنید در شما سرچینگ هیچ نمیشه این خاص به خاطر ریکارد انتر کردن است در چی لپاره ده؟ ریکارد انتر کردن حالا که شما در سرچ میکنی و باید یک فارم علیده باشه سرچ لپاره باید چی باشی؟ علیده فارم چی لیموت که دیگه چه خب اینجا ما امی فارم به شکل به این اندازه صحیح است رنگش تغییر میکنم این رنگش شد رایت کلیک اگر ایس باشه در اینجا میام
د سنتر باید باشه، این نو باشه، این هم نو باشه، ریکارد سلکت ای باشه، ای باشه، این نمیخوایم، این میبینم اندازش که صحیح است یا نیست. نو یا اندازه صحیح نیست. شما پس پراپرتی بیایی در فارمت سایش باید داشته باشه به این اندازه باید و این عنوان چی است؟ فارم. شما میتونید که این کپشنش است. صحیح است؟ کپشن شما میتونید سرچینگ فارم. این عنوان ضرور است که نفر خواهد بفهمه که چی مواز کردیم. صحیح است؟ خب وقتی که کلیک میکنم عنوان چی شد؟ سرچینگ فارم. این رقم سادش یک لیبل هم میارم با نام select options to search your records. هر چی که باشه خب مطلب یک عنوان باید باشه. خب میم اینجا یک رکتنگل میارم. رکتنگل ضرور نیست که باید باشه، خب بخاطر چی؟ دیزاین. خب رکتنگل رایت کلیک میکنم، این دیزاین میکنم. یک رکتنگل دیگه هم میارم در بین از این رایت کلیک میکنم، این دیزاین میکنم. حالی که ما رن کنم که چطور است؟ سایده انتخاب همین طرف میارم. حالی شما اینجا یک آپشن گروپ بگیرید. چی بگیرید؟ آپشن گروپ. بیان سات امپلای نمبر، امپلای نیم و جاب هایر دیت. این آپشن ها دمی آمد. فریم نام چی است؟ سی نام اوش میکنم. خوی هم انتخاب. دیزاین میبینیم که طور شد. فریم ویلیو یک چی است؟ نمبر، ویلیو دو، ویلیو سی و ام، ویلیو چار. خو اینجا باید چی باشه؟ تکست باکس باشه. تکست باکس تاسو خود هر چی تراولی مشکل نه ده. ما اینجا میارم تکست باکس. نام از تکست باکس چی میتم؟ تکست وان که ما بفهمم. صحیح است؟ و آل اینجا یک بٹن هم میارم. دلته خو سرچ نه کوي، خو دلته چې کلیک کوئ نمبر ورکوئ ډایرکټ هغه فارم ته خلاصوي. خو د کوم نمبر کس پنځم نمبر کس نوم دلته ورکړه ډایرکټ هماغه خلاصوي. جاب ورکړه، هایر ډیټ ورکړه. صحیح ده؟ والا خو ایونت کې فرق دی که نه. اوس ایونت شته موږ سره چې ایونت ښه چې هیڅ بټن ته ضرورت نشته چې صرف دلته ته انټري کوې ډایرکټ یا انټر سره مثال یا چینج به نه کېږي که نه. چینج دا اوس چینج دی، تا دا اوس چینج وکړه، د تا کوډ ختم شو نو ته څه خبرې زه دلته یو سلو نوي انټر کوم. چینج دې ته چینج وایي چې کله دا چینج شو د تا کوډ ختم شو. اوس ایونت ما کار نه کوي.
خب شما اینجا یک چیز نو باید کنی که فارمز ندایه. فارمز ندایه این یک چیز نو برای شما باشه خب به خاطر سرچینگ. این مفید است وقتی که شما همی کاما و سینگل کوتیشنی را نمیفهمید در سرچینگ تایید شما از این استفاده میکنید. بیشتر که شما سرچینگ میکنید چی قسم میکنید ببینید دو سیملی دات اپلای filter comma quotation imply in name equal to and text one and एक हम सर्च में करें आले बाद मर्दम आज के मराजी मुश्किल ना लगे सिंगल कोटेशन दिगा आले शमा चतुर में कुल d dot apply commutation imply name equal to forms ندایه معنی که در داخل فارم ها ندایه در داخل معنی فارمز ندایه یعنی در داخل فارم ها باز نامیتم که emp ندایه و text 1 مطلبش چی است که نیم مساوی شو نیم امرای چی مساوی شو فارمز که در داخل فارم بعد در داخل emp در بعد چی یعنی دلته اوس کامی کوټیشن ضرورت نشته صحیح ده دا لیک تاسو ته مفید تمامی الامامه آپشن والو چی است to name down اگر frame 3 dot is equal to 1 then اگر چی باشه فریم یک باشه یک چی بود imply number do assembly dot open فارم was کدام فارم emp کاما در حالت نارمال این ویر کندیشن آمد ویر کندیشن شرط imply number equal to forms ندایه در داخل emp باز چی text 1 در text 1 هر نمبر که برات نوشته میکنیم اون برای نشان میده خلاص اگر frame 3 equal to 2 then do same dot open forum clone forum emp در حالت کاما imply name مساوی forms در داخل emp text 1 در text 1 چی که نامی تو میبرد چی کنیش اگر frame 3 is equal to 3 then تو چه بود job بود do same dot open forum emp در حالت نارمال job equal to forms ندایه emp ندایه text 1 در text 1 کدام که باشه آخری چه بود hard date بود اگر frame 3 is equal to 4 then open forum emp در حالت نارمال hard date equal forms ندایه emp ندایه text 1 و در آخر هم چی اینجا آیدی پنجم نیست پنجم باید باشه چرا پنجم ستا خود چی وینه خود گورو چرا نشان نداد خود اینه واز کد مگر چی نشان نداد مشکل نیست نیم وسیم باید نکات مشکل نیست میبینم جاب منیجر ها بر نشان بدی خب میبینم که نام فریم غلط است یا دیگه چی مشکل است نام فریم چی است فریم سی است نام ازی تکس باکس چی است نکنم شما اونجا نام فارم غلط داده بودی خوب اینجا که شما کود میکنیم امپلای نمبر مساوی شو امرای چی مساوی شو امرای اون تکس باکس مساوی شو یا نه مساوی شو
او ټیکس باکس د کدام فارم است خو د ام پی نیست په ام پی کې نه ده کنه خیال هم ده هغه په کوم فارم کې ده سرچینګ فارم کې ده دې ته به نوم تغییر کړو چې لګلن نوم شي کلوز یس رائټ کلیک سرچینګ حالی به جای ام پی شمالی چی بیتی سرچینگ ځکه ټیکس ون چې ته په کوم فارم کې موجودیت لري سرچینګ کې راکنه په دې خاطر باندې دا کاپی اینجا پس میں ام پی رقم بجای زیر میرم این ام پی را هم انتخاب میکنم بست هوامد این ام پی را هم چی میکنم اس مشکل حل نمبر 5 کلیک میکنم برای ما کشید که می 5 کی است جمال است درویش کلیک شو امی درویش بریم کشید صحیح است جاب डायरेक्टर के हर कस्बा शबर निशान में अमीन हार डेट 2013 के हर कदम नफर मदा बा शबर निशान में 2013 دا غلط हो خدا ګوري خیر دا به شو ګورو چې کوم څه اخیری چې دا څلورم چیاس حار ډیل تم اینه دور کړی ښه خب وقت کلیک میکنم باش اول ببینم که هر دیت صحیح است خب میبینم که چرا تاریخ صحیح نکشید صحیح فونت دیده سرچینگ دیده تکستون صحیح ده کنیا دلته کامونه کنیا نشته په دې تاریخ موږ سره په کوم تاریخ باندې ده 1/1/2014 ښه 1/1/2014 کلیک کوو دوه کسان په دې تاریخ سره ګورئ ورو ورو تاسو کار نور زیاتېږي ښه کله دلته دا هایډ باندې کلیک وکړم نو یو بل ټیکس باکس هم اضافه شي او یو بل فریم اضافه شي نو موږ ته ووایي چې هایډ ډیټ ګریټر که لیسټ که څه رقم ته ګوره دا رقم ته کار ته ښه د رجسټریشن فارم کې وګورئ ښه ویزیټر فارمز دا موږ سره ویزیټرز دي ښه کوم چې ویزیټر د چی لپاره راځي دا سره په نوم یې سرچ کوو ټول نومونه دلته راغلي دي صرف نوم لپاره صحیح ده په کلاس باندې سرچ کوو دلته ګوره ټول کلاسونه راغلي کوم کلاس مثال په بی ایل کې کوم کسان موږ ته راغلي دي دا کسان صحیح ده مثال موږ ته په سی آی ټي کې کوم کسان راغلي دي دا دي او په ډیټ سرچ کوو چې کله دا ډیټ انتخاب کړم دا ګوره دغه شی موږ ته اضافه شو په میټیکل دا راغلی دې تاریخ سره باید مساوي وي دې تاریخ سره کوم دې تاریخ باندې کوم دې تاریخ باندې کوم دا ګور هر تاریخ ته بیل بیل ګور په دې تاریخ او کنه ټول چې خبر را کنه او کچیر ته بیا ګریټر انتخاب کو لدی تاریخ ورسره شو راغلی دا کار مخکې شو راغلی دا ګور لاندې ټول طریقات خي او کچیر ته بیټون انتخاب کو بیټون څه معنی دي دوه تاریخ تر ما به دلته یو بل څه می را تاسو ګورئ چې بیټون د کم تاریخ د دې تاریخ او د دې تاریخ تر ما باندې پوره توخه دا د دې تاریخ او د دې تاریخ تر ما باندې توخه
دغه مثال دی. اگر شما اینجا باید انتخاب کنید که منت ګوره هغه بېرته ورک شو، ضرورت نشته که نه موږ په میاشت باندې کوو چې په هره میاشت کې کوم قسم دا ګورو په نومبر میاشت کې دا کسان راغلي، اکتوبر کې دا کسان راغلي مثال، سپتمبر کې دا کسان راغلي او دا د ډیټ بېرته هغه راغله، دا د لیست ان بټوین دا د دې کولی شي خلاص دې تاریخ تر دې تاریخ پورې تر دې تاریخه پورې هر شی دا منت څنګه ما 3 میاشتې وروسته هغه 3 میاشتې کېږي چې کار شروع شوی دی که نه مطلب د خپل تاریخ یو ځای کنه او نو ته داسې وایه چې دلته ولې هغه نه راځي 12 میاشتې نه دي راغلي نه دي راغلي که نه دا خو هغه میاشتې دي چې دغه تاریخونه یې کړي دي تبدیل کړي دي دلته مثال کې د خپل جنوري میاشت یو انټرویو کې هلته به ډایرکټ واقع جنوري میاشت راځي ښه فکر یې وکړه ښه سوچ وي نه ګورې اول 2014 مثال جنوري ده کمال خان انګلیش ویل کم ټایم کې غواړي که 12 بجې دا یې ټلیفون نمبر او مثال اونلی ون سټوډنټ چیم که ریفریش من ته راځو دغه جنوري میاشت کې کوم کسان راغلي صحیح شو نو دا شی زه غواړم دلته تاریخ انتخاب کوم او دلته بیا دغه شیان باید راشي ما ته وایي چې ګریټر که وي که لیس وي که چی شی راکړه تاریخ خود داسې نه ده چې اگر فار एग्जाम्पल خواندن میکنه که به این تاریخ کدام کس که آمده او بر نشان بده پیش از این تاریخ که کدام نفر آمده او بر نشان بده بعد از این تاریخ که کدام نفر آمده ای بر نشان بده دغه حسابونه دي د پروګرام جوړول وقار غواړي فکر وکړئ چې داسې اسانه ده نو د هر کس کار نه دی کار هر کس نیست شما میگی که ولا کسی تکرار کرده که تکرار نکنی باز یاد گرفته میدانی نه بسیار چی هست دومره هم ګوره ډېر غلطي یاره ما چې دا 8-9 کاله کېږي چې مسلسل د دې سره موږ ټچ یو په دا 8-9 کاله کې یعنې که درته وایم چې یو هفته هم نه کېږي چې موږ له دې سره ان ټچ اوسېدلي یو یوه هفته چې شي ده ګوره ګوره دا 8-9 کاله کې موږ دې سره سروکار ده خو بیا هم کله کله داسې شیان موږ ته راشي چې موږ یو پروګرام جوړوو چې هغه موږ نه وخت غواړي حتی بعد یې شیان داسې وي چې 2 ورځې موږ په باندې کار کوو هغه نه ولیکو شته نه دی داسې څوک نه وایي چې مثال داسې دی پوه شوې نو داسې دا پروګرام جوړول کار غواړي ښه اوس ګورئ اینجا یک فریم دیگه میگیرم این یک فریم گرفتم دمیجا میارم خب مساوی greater less than between نه کوه بیا نو کار وره بیا سبا کارو که این فریم چند است؟ 17 ایرا بالا میارم ایرا هم بالا ما این هم بالا ما انتخاب میکنم بلک و این فریم اول ولیو چی است؟ مساوی دوم چی است؟ گریتر سوم چی است؟ ای باید نشان نپتن ای باید پت باشه خب ویزیبل نو گوری ذکر دیگه ترجمه کار نشته وقتی که ایره انتخاب کنم موچی شو 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 نشان باید بتن صحیح است؟ اگر چهارم باشه دن باز چطور شد فریم افت دات چی بود افتا دات ویزیبل ایکول تو ترو شد آیاس اصول تا گوری
NH și nu știu cine ești, reclic acolo. چرا؟ خیر اول ببینید که نام فریم چی است؟ فریم آفتا صحیح است. hard date frame آفتا dot visible equal to چی شود؟ نکن نه خو اینجا نمیشه. این خو وقتی که شما با بटन کلیک کنید باز نشان میده. فکر نکنید تاسو سوچونه مګي د پیژنه. تاسو په فکر که پوس وخت مطلب پوښي دا خاطر موږ دغه کوټ خو د بटन لاندې سوی ده. وقت که شما با بटन کلیک میکنید چی میشه؟ این اصلا باید چی شود؟ نمی فریم. اگر فریم C is equal to 4 then اگر فریم C is equal to 4 then دوشا فریم after dot visible equal to true else اگنی خو پیش گیرید اگر نیم انتخاب میشه یا نمبر هر چی که باشه فریم after dot visible equal to false همه false باید باشه هیچ نشان نمیده وقتی که چی میشه باز که کلیک میکنید تاسو به خو واځي خو خو لیوانه راځي دا شي لیوانه نیست نه راځي یو ته به واځي نو نور خو دې نه الان یکم دیگه پیچیده میشه خب وقتی که انتخاب بکنید اینجا که بالای این بटन شرط میدی اینجا دو شرط داده شد اگر این فریم 4 بود and این فریم مساوی بود شما بازوری کار برای نشان بدهید که تاریخ امراضی چه شود مساوی باشه اگر این فریم 4 باشه and این فریم greater باشه دو نو بیا خود پوشه گم 4 باشه and frame of the is equal to 1 then خلاص اگر frame C is equal to 4 and frame of the equal to 2 then she would do greater than do cmd dot open form column form quotation comma quotation higher date greater by basha forms nidaya searching nidaya text one बच्चे basha ज्यादा basha अगर frame से equal to 4 and frame of the equal to say then dot space linking null hard date hard date less than forms nidaya searching nidaya text one شيء واغش سو ايه فتره جولي كان انه اغمى ذاك طمع ايزي فلا جولي ايزي اف مطابق هو وش بوري كسر تخيل خوي دي مساوي است یک 2013 میدونم فرض
اینجا چی انتخاب کردم؟ کدام فراز که از این تاریخ پایین است یا پیش آمده؟ اگوری 11 کال 10 کال. کدام فراز که از تاریخ بعد آمده؟ کلیک میکنم. پست پوش خو صحیح تا دی قرآن و دی طور صحیح شما نفهمیدی شما کدام روز فهمیدی اما روز کنم خو شما خودش دی روز کار کردی که ما ایرا تابال ندیدیم در خانه ایرا کار نکردیم همین تو کسان دل ما باسی میشه که ما با شما کار میکنیم شما یاد نمیگیرید اگر خورد میبینی خب بعد میگید چیز شما ما کار کلام شما باید چی کنید تبی کوشه شو فساد پر لاجیک باندې پوه شو په طریقه باندې چې سره کوم چی شي و سره ها ته نشې په قرآن کې پوښتنه نو څه لیوانه چې قرآن کوم په پیغام کوم چی کوي زه ګورم چې تاسو چې جوړولای شئ تاسو چې کار کوي تاسو دومره کار وکړئ تاسو به خپل باندې وکولای شئ چې وکړئ دا ګور دا ټول اپشن درکړم دا ګور یو اپشن هغه دی ورډ اپشن دی او دا د ډیټابیس اپشن شو صحیح نه هغه نور دي هلته فارسي کې لیکلی دی لاندې نه استاد مطلب ترکم صحیح ده استاد خو هغه د ټول دا کوډ دا اپشن باندې کوډ پروت دی کار کوي چې کوډ نو شي کار نه کوي نه استاد صحیح کوډ خو افغاني استاد کوډ کار نه کوي مثال معاینه تاسو خو دلته اوس مساله ده چې پروګرام چې کې جوړ شوی ورډ پروګرام د ویژوال بیسیک کې جوړ شوی دا کوډونه دي لکه صحیح شو مثال دا پروګرام دا په سی لینګویج کې جوړ شوی دی د سی لینګویج کوډ ده کوډ ټول یو رقم ده صرف سټرکچر تغییر وي چې شي تغییر وي نور ایډیا ټول یو ده اف کمپیوټر ساينس وایي کنه د معلومات ته کنه کمپیوټر ساينس چې وایي کو د هر لینګویج کې اف ته کنه خبره راغله اف ته کې کنه ستای هغه یو رقم ده خلاص کړه همدا فنکشنونه چې دي مثال په هر لینګویج کې شته کنه ستای همدغه کیسز چې دي ډاینامیک او سټیټسټیک او دغه شان دي دې کې کوم دي هغه په بل کې هم شته داسې امکان نه لري بعض دي به وي لکه سی لینګویج کې چې ویریبل ډیکلیئر کوي تر دې پلاس یو سټرکچر یو رقم ده دلته خو فورمولا ویریبل کار نه کوي دلته چې ویریبل ډیکلیئر کوي بل رقم ده په اسکیول کې چې ویریبل ډیکلیئر کوي هغه طریقه یو خبر ده صرف سټرکچر یې چینج ټول دا رقم شته پروګرام جوړولو کې دا ایم ایس ورډ چې جوړ کړی دا ایم ایس ورډ پروګرام دا دوه انډین جوړ کړی دا دوه هندوستانیانو ښه دا په 2 کال کې جوړ کړی دا او په دې 2 کال کې دوی د چا سره یو خبر هم نه کړی صرف چې ډوډۍ ورته راتلل ته دوی په دې باندې کار کوي دې 2 کال کې دوی چا سره یو خبر نه کړی ولې چې کېدای شي ذهن یې بله خواته ولري دا 2 کال کې دوی ذهن هم دغه وکړو دوی فکر وکړه شنو فکر وکړو خبر ده کنه Bill Gates چې مایکروسافټ کمپنی ده Bill Gates څه خو د مایکروسافټ کمپیوټر ساينس وایي خو چې لګیا شر چې استادان دي چې ګوره دومره په افغان خو کې نه سوال دا بیل ګیټ چې لپاره مایکروسافټ کمپنی دا پروګرامونه خو چې مایکروسافټ کمپنی دي دا ټول مایکروسافټ کمپنی نه جوړوي سره خلاص زه راځم یو پروګرام جوړوم په مایکروسافټ کمپنی باندې خرڅوم ویژوال بیسیک چې دا اوس د مایکروسافټ پروډکټ ده خدا بل چا جوړ کړی دا عام خلکو جوړ کړی دا هغه د مایکروسافټ ته ورکی په خرڅ کې پیسې تر نه واخلي او هغه چې دا بس پر ټاپه کې ولګي دا راوي دا مخدي دی ګوره دا سیده دا مایکروسافټ ټول نه جوړي دا سافټویر ښه
به دیزاین باید پوی کاش پوی شده همین سافت‌ویر ها که جور میکنه مردم همین که شما میبینی کلش مایکروسافت جور نمیکنه مثلا شما یک سافت‌ویر جور میکنی این باز میفهمی که خوب است والا از این مردم استفاده کردن میتونه اما مایکروسافت کانتکت میکنه که سافت‌ویر موجود کنه او میبینه اگه خوب باشه بازار جاشو میخوره با شما پیسه میتونه از پیش شما رو چی میکنه میگه باز تاپای خود فرشته میکنه که مایکروسافت شو خلاص و اگه فکر میکنه که بازار ما سافت‌ویر باشه اوس به کوشه بس بس من خواهم داشتم مریضی میشه خیلی چیزا